شریعت نظام دا په کابل، بلخ، پروان او غور ولایتونو کې پر 14 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د خوست ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 1688 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1042 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 1388 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1228 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 109 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 606 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سرپل ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 1116 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 240 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 1108 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 903 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 941 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 554 وثیقې هم اجرا کړي دي. د نیمروز ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 1390 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 510 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیکا ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 1140 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 400 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 929 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 528 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لوګر ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 209 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 560 وثیقې هم اجرا کړي دي. ډیره مدت تیر شو